سلامونه و نیکی هیلې الله تعالی دې که روغ او صحتمند اوسئ. تاسو ته ښه راغلاست وایم. قدرمن ښوونکو، موخه د نن ورځ درس مو دا ده چې قدرمن زده کوونکي د پښتو ژبې صامت توري غږ او شکل سره بلد شي. څرنګه چې تاسو پوهیږئ د دغه کار لپاره موږ او تاسو بېلابېل فعالیتونه ترسره کولی شو. قدرمن ښوونکو، د دغه لپاره چې زده کوونکي دغه صامت توري خپله کشف کړي او پیدا یې کړي، ښه ده چې موږ زده کوونکو نومونه تختې باندې ولیکو او بیا زده کوونکو څخه هیله وکړو تر څو تختې ته راشي او ورڅخه هیله وکړو چې په خپل په نامه کې هغه توري چې مساوت نه دي، ځکه مساوت مخکې ویلي دي، هغه موږ ته څه کړي؟ حلقه کړي. نو سره هم د بېلګې په توګه مثلا باتور چې یو زده کوونکی دی، د هغه څخه هیله کوم چې راشه باتور جانه او خپل په نوم کې دی کومه توري مساوت نه دي یا غږ لرونکي توري نه دي، هغه ماته څه کړه؟ نښه کړه یا حلقه یې کړه یا رنګامیز یې کړه، هر رقم چې تاسو راحت اوسئ. حتما ماته وایي استاده دغه ب چې ده دا مساوت نه ده، دغه تیم ده، دلته ر هم ده. زه وایم شاباس، آفرین. بله زده کوونکي ته هم داسې شانس ورکوم چې اسما ده، هغه هم راځي وایي استاده ما نوم کې دا مساوت نه ده، سین او دا هم چې ده چې میم. زه بیا ورته وایم شاباس. دغه توري چې تاسو حلقه کړل، دغه تورو ته موږ صامت یا غږ نه لرونکي توري وایو. دا هغه توري دي کله چې موږ تلفظ کوو، هوا د زموږ د حنجرې څخه کله چې وځي او خنډ سره مواجه کېږي. دا خنډ ممکن د شونډو لخوا اوسي، ممکن د غاښو لخوا اوسي یا خپله حنجرې کې اوسي. سره هم د بېلګې په توګه مثلا د ب توری کله چې زه تلفظ کوم غږ یې کېږي ب، دا دوه شونډې څه کېږي او بل سره لګېږي ب. تاسو خو ګورئ. یا هم د سین لپاره کله چې زه د سین توری اسما کلمې کې تلفظ کوم، ورته وایي چې س دواړه غاښونه چې دي یو بل سره لګېږي. نو د دغه وجې چې دي دغو تورو ته صامت یا غږ نه لرونکي توري وایي. قدرمن ښوونکو، پس له دې چې زده کوونکي صامت تورو په هکله لږ څه معلومات ترلاسه کړل، اوس یې وخت دی چې هغوی د دغو تورو تلفظ په سمه توګه زده کړي. ولې تلفظ یې اړین دی؟ ځکه د دغو تورو شکل او غږ لږ څه توپیر لري او دې لپاره چې زده کوونکي د دغو تورو تلفظ په سمه توګه زده کړي، موږ تاسو د پښتو ژبې فلش کارتو څخه څه کولی شو؟ ګټه اخیستلی شو. څرنګه ګټه اخیستلی شو؟ لومړی کې موږ تاسو کولی شو چې دغه فلش کارتونه زده کوونکو ته ښکاره کړو او ورته وایو چې دغه فلش کارت کې د الفبا هغوی د کوم توری ګوري او د څه شي غږ ورکوي، که ځواب یې ورکړه ښه، او که چېرته یې ستونزه تلو، دا ډېر په مهرباني موږ تاسو ورسره مرسته کوو. د بېلګې په توګه مثلا زه پوښتنه کوم د احمد څخه چې یو زده کوونکی ده چې دغه فلش کارت کې هغه کوم توری ګوري، هغه حتما ماته وایي استاد زه دلته د ب توری ګورم. ورته وایم دغه ب توری کومه سي غږ ورکوي؟ هغه وایي ب. زه ورته وایم شاباس، آفرین. د دغه فلش کارت چې ده تختې کې نصب کوم او بل زده کوونکی چې مثلا اسما دی هغه څخه هیله کوم چې دغه انځور کوم توری ګوري، هغه حتما ماته وایي چې دا جیم ده او ورته وایم څه رقم غږ یې ده؟ وایي ج. که چېرته زده کوونکو ستونزه جوړه او نه شو ویلی، نو ښه ده چې ډېر په مهرباني موږ ورته تشریح کړو. ورته وایي چې دغه د نون توری ده او غږ یې کېږي نه. داسې ډېر ساده ورته تلفظ کړو. موږ تاسو کولی شو همداسې د ټول تورو لپاره دغه فعالیت ادامه ورکړو. په دغه توګه هغوی هم د تورو نوم سره بلدېږي او هم هغه غږ یې د دغو تورو په بشپړه توګه زده کوي. قدرمن ښوونکو، په پای کې د دې لپاره ډاډمن شو چې زموږ زده کوونکي د صامت تورو غږ په سمه توګه زده کړی او دغه تورو غږ په کلمو کې تشخیص کولی شي. ښه ده چې موږ تاسو ځینې ساده کلمې هغوی ته وایو او د هغوی څخه هیله وکړو چې موږ ته وایي چې په سر د کلمو کې د څه شي غږ اوري او دغه غږ د کوم توري مربوطېږي. د بېلګې په توګه زه احمد څخه پوښتنه کوم، ورته وایم کتاب. بیا احمد جان څخه هیله کوم، ورته وایم احمده کله چې زه کتاب وایم کتاب، ته د څه شي غږ اورې په سر د دې کلمې کې؟ هغه حتما ماته ځواب راکوي استاد زه د ک غږ اورم. بیا ورته وایم شاباس. دغه ک غږ د کوم توري مربوطېږي؟ هغه شاید ماته وایي چې د کاف مربوطېږي. یا همداسې بل زده کوونکي چې اسما نومېږي هغه څخه پوښتنه کوم یا هغه ته وایم د پارک کلمه ډېر اورو، پارک پارک. بیا هغه څخه پوښتنه کوم چې په پارک کلمې کې په دې سر کې د څه غږ اوري؟ هغه حتما ماته وایي استاد زه د پ غږ اورم. ورته وایم شاباس. آیا ته کولی شې موږ ته ووایې چې دغه پ غږ د کوم توري مربوطېږي؟ اسما حتما موږ ته وایي چې هو استاده دغه د پ توري مربوطېږي. بیا کولی شو یو بل اضافه سوال هم دا ښه ده چې موږ تاسو هغوی څخه پوه شو چې پوهېږي صامت توري که نه. هغه ته وایي چې دغه پ توری چې ده آیا دا صامت ده که مساوت؟ هغه موږ ته وایي پ، ځکه یې موږ دواړه شونډې لګېږي استاده،
دغه توره چې ده صامت، زه ورته وایم آفرین. او دا فعالیت ټول سم سره همداسې ترسره کوو. که تاسو دغه درس خوښ شو نو لاړ شئ زموږ یوټیوب او فیسبوک ته، دغسې نور درسونه هم موږ تاسو ته چمتو کړي دي. او هیر مو نشي چې دا ویډیو خپل ملګرو یا دوستانو سره شریک کړئ. مننه کوم ستاسو پاملرنې څخه. تاسو ته ډېر ښه وخت غواړم.